बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़ होम्योपैथिक डॉक्टर शबीर अहमद तास्ता मुखातिब मा दा वीडियो ख़ास तौर द नारिनों दपारा او په نارینو کې د هغه ظلمو دپاره چې د هغې واده بالکل نږدې دی، هغې واده نه دی کړی، اوس واده کېدو والا دی او هغې وایي چې یاره موږ جسماني طور یا ذهني طور یا جنسي طور کمزور یو، موږ واده تیار نه یو، موږ واده ته نه یو تیار، یا داسې مسلې دي راته چې موږ وایو چې واده ونه کړو ځکه چې میرډ لایف نه پس چې سیکشل ویکنس کې بیا ډېر زیات مسلې راپېښېدی شي. نو دا ویډیو تاسو مکمل وګورئ، دا سکیپ کوئ مه. یو خبره قیمتي ده ستاسو چې ذهن کې څومره سوالات دي د دې باره کې او انشاءالله ټول کلیر شي او زه تاسو داسې دوايانې ښیم چې هغه تاسو استعمال کړئ، انشاءالله دا ویکنس دا کمزوري مکمل تاسو ختمه شي. که چېرې تاسو د نامردۍ شکار یې، د مردانه کمزورۍ شکار یې، یا جریان احتلام څه قسمه مسلو تاسو ښکار یې، یا تاسو ماسټربیشن ډېر کړی، هینډ جاب مو ډېر کړی، لاس استعمال مو ډېر زیات کړی دی، مني مو ډېر زیاته نرۍ شوې ده، نو هغه ظلمو دپاره دا څو مشورې دا دی چې یو خو کوشش تاسو داسې کوئ چې داسې څه ویډیوز داسې څه پکچر وغیره مه ګورئ چې هغې نه ستاسو جنسي خواهش راوچتېږي، هغه بالکل پرېږدئ. دویم نمبر تاسو داسې خوراک مه کوئ چې ډېر سپایسي وي، مسالېدار وي، داسې بازار کې خوراکونه تاسو مکمل بند کړئ، ساده خوراک استعمالوي، اوبو استعمال ډېر کوئ. دریم تاسو کوشش کوئ چې ستاسو معده ټیک وي، که معده ستاسو خرابه وي، معده مو سخته وي یا نور څه بدهضمي وي درته، نو ستاسو به بیا هم د مردانه کمزورۍ مسایل راپېښېدی شي. کوشش کوئ ستاسو وزن سیوای وزن کم کړئ او خوراک داسې استعمالوئ چې فروټ ډېر زیات استعمالوئ، ډرای فروټ چې کوم وي، نټس چې غوزان شو، بادام شو، دا استعمال تاسو سیوا کوئ. روزانه مازدیګر ټایم کې تاسو تړم پی چې کوم وي، نیم ګرم پی چې کوم وي، هغه تاسو استعمالوئ، دا ریګولر خپل عادت جوړ کړئ. نو انشاءالله تاسو چې کوم دا خوراکونه کوئ، بیلنس خوراک کوئ او مرچکي مسالو والا خوراکونه تاسو نه کوئ، نو انشاءالله تاسو به د قدرتي طور تاسو د مسلې چې کمي دا به ختمې شي. خو که د هغې باوجود تاسو د دې مسلو ښکار یې، که چېرې تاسو ډېر زیات مسلسل جریان پاتې شوي وي، یعنې چې کوم کتریز دي یا احتلام درته ډېر زیات شوي، یا د لاس استعمال مو ډېر زیات کړی، ماسټربیشن مو ډېر کړی، یا داسې نور تاسو نه غلطیانې شوي د میرډ لایف نه مخکې، د واده نه مخکې، نو د هغې سدباب دپاره د هغې چې کوم هغه ستاسو سټیمنا ده، کوم هغه توانایي هغه ختمه شوې ده، کمزوره شوې ده، هغې ریکوري دپاره، د هغې دپاره کوشش تاسو داسې وکړئ چې هومیوپیتھک دوايانې تاسو ښیم د تاسو استعمالوئ، ریګولر بیس باندې ته کم از کم تاسو 40 ورځې استعمال کوئ، انشاءالله څومره چې ویکنس دا به انشاءالله ختم شي. تاسو 3 دوايانې به راواخلئ، دا به میکس کوئ. 3 دوايانې کمې دي، یو هومیوپیتھک دوايي ده ډامیانا کیو مدر ټینکچر دی ته وایي، دا به تاسو راواخلئ، ورسره به ایسډ فاس کیو کې راواخلئ، دا 2 دوايانې شوي. دریم نمبر دوايي چې کوم ده هغه ده جینسینګ کیو، دا 3 وړه دوايانې تاسو به راواخلئ او دا به تاسو جرمني کې راخلئ. صحیح ده؟ ډامیانا کیو، جینسینګ کیو او ایسډ فاس کیو، دا به 3 وړه راواخلئ. د 3 وړو نه به 15 قطرې په یو ګیلاس اوبو کې اچوئ او هغه به سار غرمه څکئ، سار او غرمه به هغه څکئ 2 ټیمه. دې سره به نکس وامیکا 30 ډراپس راواخلئ، نکس وامیکا 30 ډراپس په راواخلئ، هغه په نهاره باندې سار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې، یو کپ اوبو کې 10 قطرې اچوئ او هغه دې سره استعمالوئ. دا 4 قسمه قطرې دي، ډامیانا کیو، ایسډ فاس کیو، جینسینګ کیو، دا به 3 وړه 15 قطرې کمباین یو ځای کوئ او په یو ګلاس اوبو کې به اچوئ او هغه به څکئ سار او غرمه، او سار غرمه ماښام په نهاره باندې نکس وامیکا 30 قطرې، دا به تاسو کم از کم 40 ورځو پورې استعمال لدې کوئ. انشاءالله ستاسو چې څومره مسلې دي سیکشل، څومره کمزوري ده، که ستاسو مني نرۍ وي، که ستاسو ته احتلام جریان ډېر زیات وي، یا تاسو منټلي کمزوري یې، ذهني طور کمزوري یې، فزیکل کمزوري یې، نو انشاءالله دا ټولې مسلې به د الله په فضل باندې دې سره ختمې شي او بالکل یو تر او تازه باډي به تاسو ته میلاو شي، فرش بالکل. او داسې به تاسو فیل کوئ که تاسو په 30 سالو کې، نو تاسو به د 18 سالو غوندې ځواني محسوسوئ انشاءالله. د دې دوايانو څه سایډ افیکټ نشته، خو چې کوم ما ته یاد کو څومره قطرې د دې تاسو سیوا کوئ مه او 40 ورځو پر دې استعمال جاري وساتئ، انشاءالله دې فایدې به تاسو ته ډېر میلاو شي. که چېرې تاسو د ویډیو فایده درکړې وي، نو زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، تاسو به انشاءالله زما د ویډیوز نه ډېرې فایدې رسي او نقصان به انشاءالله هیڅ هم نه وي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغ خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې زموږ مسلې په خپل قدرت حل کړي، امین. الله حافظ.